د خلیل الرحمن حقانی له وژنې سره 15 تړلې مسلې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. خلیل حقانی د اسلامي امارت د شاوخوا 3.5 کلنې واکمنۍ تر ټولو لوړپوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. ذبیح الله مجاهد د دې برید تر شا د اسلامي امارت دولت نومي داعش ډلې لاس بولي او له برید څو غاړې وروسته د داعش خراسان ډلې هم د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. خلیل حقانی د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تره و او له امریکا او ناټو ځواکونو سره په 2 لسیزو جګړه کې د حقانی ډلې پیاوړې څیره وه. د حقانیانو کورنۍ پښتانه او پټبر زادران دي چې تر ډیره په سویل ختیځو ولایتونو کې دي. خلیل حقانی د حقانی ډلې د بنسټګر جلال الدین حقانی ورور و چې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي پر وړاندې د مجاهدینو یو مهم قومندان و. خلیل حقانی هم په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې جګړه کړې. هغه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې یوازینی چارواکی و چې د مولا او مولوي مختاړی یې نه کاراوه. په ښکاره یې تر ډیره پر خپل جهادي اړخ ټینګار کاوه او تر دا وروستیو یې هر وخت له ځان سره ټوپک ګرځاوه. ان په رسمي غونډو کې به یې هم ټوپک درلود. نوموړي په پکتیا کې د یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې له مولایانو څخه وغوښتل چې پر دیني زده کړو سربیره د جهادي او جنگي اند زده کړې هم ورکړي. د چارواکو د خوندیتوب لپاره د مسلکي امنیتي ځواک نشتون. د خلیل حقانی وراره انس حقانی ویلي چې پر 58 کلن تره یې د وزارت په انګړ کې له جوماته تر وتلو وروسته برید شوی. د امنیتي کامرو انځورونه خپاره شوي چې یو کس پکې لیدل کیږي او ویل کیږي چې همدا بریدګر دی. دغه کس وزارت ته د ننوتو په حال کې لیدل کیږي او په یو بل انځور کې بیا ښیي چې په جومات کې ناست دی. ښی لاس یې پلستر شوی او په غاړه کې یې پروت دی. دا انځورونه د داعش ډلې له هغو انځورونو سره ورته دي چې دې ډلې پر خواله رسنۍ ټلګرام له خپلې اعماق نومې پاڼې څخه خپاره کړي. په لومړي انځور کې مشکوک بریدګر د پلټنې په ځای کې لیدل کیږي او تر مخې د وزارت په وره کې د پلټنې د مسؤل په لاس کې د چای پیاله نیولې. د اسلامي امارت واکمني چې لاپې وهي بشپړ امنیت یې ټینګ کړی او داعش ډله یې ځپلې. په کابل ښار کې یې زرګونه امنیتي کامرې لګولې دي، خو دا برید چې په ښکاره یو بریدګر وکولی شول په اسانۍ سره د وزارت دننه یو لوړپوړی چارواکی ووژني د جدي امنیتي نیمګړتیاو ښکارندویي کوي. د بي بي سي خبریال یما بارز چې سږ کال په اوړي کې له ښاغلي حقانی سره د مرکې لپاره په کابل کې د کډوالو چارو وزارت ته ورغلی و، وایي وزارت ته د ننوتو پر مهال امنیتي تدابیر سخت نه وو او د ولسواکۍ په پرتله لږ وو. د وزارت په وره کې د سیمټي دیوالونو یوه برخه لرې شوې او د ټول بدن او اوزارو بشپړه پلټنه نه کېده. هغه وایي د اسلامي امارت چارواکي غواړي وګړو ته وښیي چې د دوی امنیتي تدابیر د ولسواکۍ له چارواکو سره توپیر لري او امنیت هم په هیواد کې ټینګ شوی او له دې کبله ویاړي. داعش لا هم په افغانستان کې ګواښ دی. د تیر کال په پسرلي کې د اسلامي امارت د بلخ والي محمد داود مزمل چې د اسلامي امارت مشر ته هم نږدې کس بلل کېده په خپل دفتر کې د داعش په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. له هغه وروسته د اسلامي امارت د چارواکو امنیتي تدابیر سخت شول. له دې برید سره داعش ډلې دا وښوده چې لا هم د اسلامي امارت مشرانو ته جدي ګواښ دی. سره له دې چې د اسلامي امارت واکمنۍ بیا د داعش ډلې د چاڼ او د دوی د هستو د ځپلو یادونه کړې ده چې دوی خوارج بولي. د داعش خراسان ډلې د شیعاګانو پر جوماتونو او د صوفیانو پر خانقاو خونړي بریدونه هم کړي دي. ولې د داعش خراسان په دې وخت کې پر خلیل حقانی برید وکړ؟ د ډسمبر پر 11 د خلیل حقانی وژنې پوښتنې راپورته کړي دي. د ځینو رسنیو شننې داسې ښیي چې ګواکې دا پیښه د ترهګرۍ پر وړاندې د اسلامي امارت د مبارزې کمزوري ښیي، خو یوازې یو برید په دې اړه د پایلو اخیستو لپاره کافي نه دی. کیدای شي دا برید ځینې نور لاملونه هم ولري. ښایي د داعش خراسان ډله غواړي وښیي چې کولی شي په کابل کې برید وکړي او ان د وزیر په کچه د اسلامي امارت یو لوړپوړی کس په نښه کړي.
دا لا وختي ده چې روښانه شي د دې برید تر شا څه کیدای شي. داسې هیڅ نښې نشته چې حقاني ډلې دې په دې وروستیو میاشتو کې د داعش پر ضد پاروونکې هڅه کړې وي. په رښتیا کې د داعش پر ضد روان اپریشن اوس په ټیټه کچه کې دی. داسې ښکاري چې د داعش خراسان ډله امریکایانو او لویدیځوالو ته د سراج الدین حقاني د بلنې او د نوموړي د هغه پیغام له امله چې په یو ډول همکاري ته لیوال دی خوښ نه وي. په جون میاشت کې ابوظبي ته د یون او په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د په تړاو له یو څه مثبتې لیکنې له ده سره د لویدیځ هیلهمندي څرګندېدای شي. که څه هم دا اوازې چې سراج الدین حقاني په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره لیدلي رښتیا هم نه وي. په ښکاره به یې د امریکا له ډار پرته هلته یون نه وای کړی. سراج الدین حقاني دغه راز لا هم د امریکا په تور نوملړ کې دی او پر سر یې $10 میلیونه انعام ټاکل شوی دی. د داعش خراسان ډلې له نظره اندېښنه دا ده یو له هغو شیانو چې امریکا یې ممکن له حقاني ډلې وغواړي که د دوی ترمنځ همکاري رامنځته شي هغه به د نورو برخو ترڅنګ د داعش خراسان ډلې په تړاو د معلوماتو ګډول وي. له مخالفانو سره د اړیکو ټینګولو ته لیوال کس خلیل حقاني په تیرو 3 کلونو کې تل له رسنیو سره په خبرو کې د اسلامي امارت له مخالفانو سره د اړیکو په ټینګولو کې د خپلو هڅو او لیوالتیا یادونه کوله. هغه په وار وار د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کابل د سقوط پر ورځ یعنی د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه د اړیکو نیولو یادونه کړې. د ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په وسیله یې له ولسمشر سره اړیکه نیولې وه. ښاغلي حقاني د غراز ویلي وو چې د افغانستان د ملي مقاومت ډلې له مشر احمد مسعود سره یې هم اړیکه نیولې وه. نوموړي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله په ګډون له ځینو مخکینیو سیاسي څیرو سره هم د اړیکو درلودلو خبره کوله. خلیل حقاني ته د خپل ورور جلال الدین حقاني له مړینې وروسته د کورنۍ د مشر په سترګه کتل کېدل. د سراج الدین حقاني په څنګ کې د هغه نشتوالی د اسلامي امارت د 2 مهمو ډلو ترمنځ د واک د انډول او نورو چارو د مشورې او کړنو په برخه کې خپل اغیز لرلی شي چې راتلونکی به یې کچه جوته کړي. که څه هم اسلامي امارت په هره برخه کې ځوانان دي او ژر د خپلو وژل شوو مشرانو ځای ډکوي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.